لا نظمونه راته ووایه خدای ته وګوره. ښه د یو څو نظمونه دي اچھا بلال خانه دا د سره شریکوم. اچھا مختصر جملې نظمونه دي. دا اولنی نظم د دې نامه د اساسه اساسه ښه زما د ژوند اساسه فقط یو څو ټوکه ریخې ریخې جامې د بدن هغه هم چرته یو پردي ځای المرۍ کې یو هنګر زنې له ژبو راځوړندې داسې لکه هروت مروت. دا یو بل نظم دی د دې نامه ده خواست. ای د تیارو کندو کفرو کې دننه خوفه ای د یره یره ډنچه ډنچه جسد زندانه ای د ازغنې وچې سپورې هدیرې رونقه ای د فنا او د بقا په برید ولاړ منزله ای د ازل او د ابد ترمنځه پوله کبره تندی دې پرانیزه یو خواست خو واوره هغه د ژوند ګرم بازار او بیروبار کې جوت هغه د وخت د محرومیو څلورلارې چې دی د ډېرو ستړو ستونزو ستومانیو غوړېدلي شان فوټپات کې پروت یو ځورېدلی غځېدلی لاس مرګونی کس دی چې خالي هر یو د تمې ځای دی او اخري اصله لګیا دی یعنې تا ته دروړي نرمه په ستا غېږه کې ځای خو ورکړه. دا ډول یو بل نظم دی مختصر جملې د دې نامه ده ویره. د انسانیت په هغه بیره او ګودره لاره د انسانیت په هغه بیره او ګودره لاره د یو حبیل د وینو داره یې ورغوي باندې بدله شوي څاڅکي غوندې او خوا او شا د ونو بوټونه یې د یو قابل د وحشت وږم راځي خوف د دنیا خورو وزرو کې دننه پټ دی او زما زړه باندې د ویرې غلبه ده. همدا ډول یو بل نظم دی ارشاد د سرحدي صاحب ارشاد دا بس اخرنی نظم دی د دې نامه د کاغذ ارشاد وای نور د حویلۍ مخې ته غړ دی غوندې نیم سوځېدلی کاغذ پروت و د خط تتو ایرو کې چا پښې ایښې وې مزل یې کړی و خپونه یې د پښو پاتې مننه.